ایمان پلورونکي 94 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، محترم مسلمانان ورونو، د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د رښتینو کیسو په تیره برخه کې تاسو واورېدل. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله په کری کې و. د تقی الدین او د مصر ګډوډ حالات ورغلل. بالاخره یې فیصله وکړه چې سلطان نور الدین زنګي ته به لیک لیږي او لیک یې هم ورولېږي. سلطان نور الدین زنګي هم د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله مرستې ته کرک ته راورسېده او صلاح الدین ایوبی رحمه الله د مصر په لور باندې روان شو. ورونو، د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د رښتینو کیسو په ترڅ کې یو لوري ته د غازیانو، مجاهدینو او زړورو اتلانو د فتحو، بریو، وفاداری او ایمان ساتنې کیسې اوري او روانې دي. خو ورونو، بلې خواته د ایمان پلورونکي کیسې هم په بدرګه ورسره جاري دي، لکه څنګه چې په اوسنۍ زمانه کې هماغه تاریخ روان دی چې یو لوري ته د ایمان ساتونکي د مسجد تر څنګ ولاړ دي او بل لوري ته ایمان پلورونکي بیا د کلیسا له دروازې څخه مجاهدینو ته هر ډول خنډونه راپورته کوي. خیر، تاسو حقایق ټول په سترګو وینئ. حق او باطله ډله اوس للمر هم هر چاته روښانه ده چې د اسلامي امارت مجاهدین ټولو دنیا ته ښکاره سول چې دا یوه پاکه، سپېڅلې او زړوره د اسلام ساتونکې ډله ده، او بالمقابل چې کفار او د اسلامي دولتو تالیڅټي تش په نامه مشران هم ولاړ دي، هغه ټول ناحق او باطل دي. ورونو، صلاح الدین ایوبی رحمه الله د کیسو په ترڅ کې یوې بلې واقعې ته هم ورداخلیږو چې عنوان یې دی چې مړي یې ژوندي کول. ورونو، اوس به یو ځل د مصر او په عمومي حالت کې د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د زمانې د هغه وخت واقعات تر څېړنې لاندې ونیسو چې په هغه وخت کې صلیبیانو د مسلمانانو ځوانانو او زړو، سپینګیرو او ښځو ته څه ډول واقعات رامخته کول او په کومو شکلو باندې په دې باندې تحمیلول. خیر، د مصر کلیوالو او اطرافي خلکو د هغه لاره څارله. د هر چا په زړه کې دا خبره وه چې هغه د اسمان څخه راښکته شوی، د الله جل جلاله دین یې راوړی. د زړه خبرې خلکو ته په ډاګه کوي، په راتلونکي تورو تیارو کې روښنایي ښیي او مړي بیا راژوندي کوي. ورونو، هغه څوک و چا چې هغه لیدلی و، نو د هغه د کراماتو څخه دومره اغېزمن شوی و چې هیچا هم د اړتیا نه ګڼله چې آخر دا سړی څوک ده چې پوښتنه پسې وکړي. هغوی دا منله چې له اسمان څخه راغلی دی، د الله جل جلاله دین یې راوړی دی. چا چې د ده لاره څارله، هغوی هېڅ د دې اړتیا نه محسوسوله چې هغه څوک دی. کاروانونه چې تېرېدل، هغوی به د دې نوي شخصیت کرامتونه خلکو ته بیانول. کوم یو مسافر او لاروی به چې کوم کلي ته ولاړ، هلته به یې کلیوالو ته د نوي شخصیت د کرامتونو کیسې کولې. ورونو، ځینو خلکو به هغه پیغمبر او نبي ګاڼه، نعوذ بالله من ذلک. ځینو خلکو هغه د الله تعالی باران بللو او د هغه د خوشحالولو لپاره انساني قرباني ورکولو ته هم تیار. خو ورونو، هغوی یو هم دا فکر نه کاوه چې دا سړی د کوم مذهب او دین خاوند دی، کومه عقیده یې له ځانه سره راوړې ده. خلک ډېر ساده زړي او بې سواده وو. هغوی ته به چې کوم ځای کې د مشکلاتو د حل لاره پیدا شوه، هلته به ورتلل او هغه ته به یې سجدې کولې. ورونو، هغوی مسلمانانو او اسلام هغوی ته د پلرونو څخه په میراث پاتې وو. مسلمانانو هلته جوماتونه هم جوړ کړي وو، 5 وخته لمونځونه هم کېدل، خو د اسلامي عقیدې او ایمان د پخوالي لپاره هیڅ کوشش نه کېده. د هغوی امامان بې علمه وو، نو ځکه یې د خپل امامت د ساتلو لپاره خلکو ته داسې کیسې بیانولې چې هغوی به هیڅ حقیقت نه درلود. هغوی قرآن مجید یوازې د تعویذونو کتاب جوړ کړی و او دا یې خلکو ته ویل چې په دې یوازې امامان پوهېږي او بس، نور څوک په هغه ځان پوهول غواړي نو کافر کېږي. په همدې خاطر عوام قرآن مجید ته لاس هم نه ورنږدې کړ. هغو امامانو د خلکو په ذهنونو او فکرونو کې غیب ځای په ځای کړي و چې په هغه پرته له امام څخه بل څوک نه پوهېږي.
امامانو عام خلک او انسانان کمزوري معرفي کول. د همدې عقیدې او ښوونې څخه د وسوسو او وهمونو لړۍ راولاړه سوه. هغوی به چې د باد اواز هم اورېده نو فکر به یې کاوه چې په دې کې یو نالیدونکی مخلوق دی چې کمزوري خلک هغه نشي لیدلی. ناروغۍ د پیریانو او جنیاتو اثر وګڼل شو چې د هغې علاج او درملنه یوازې د امامانو لخوا څخه کېدل. نو ځکه امامان د خلکو د ژوند واکمنان وګرځېدل. هغوی ویل جنیات او پیریان د هغوی په واک کې دي. عام خلک د هغوی د غیبو او له اسرارو څخه دومره وویرول سول چې په هغوی کې د اسلام اصلي او رښتینې عقیده کمزوري شوه. په دې سبب هغوی هر هغه چاته سجدې کولې چې په غیب د پوهېدلو دعوا یې کوله. ځکه نو دې خلکو د هغه لاره څارله چې له اسمان څخه راغلی او مړي ژوندي کولی سي. ورونو دا نوی شخصیت د مصر په جنوب لویدیځه سیمه کې پیدا سوی. په هغه وخت کې د هېوادونو ترمنځ کوم ښکاره سرحد او پوله نه و او صلاح الدین ایوبي رحمه الله هم په کاغذونو باندې کرښه کش کړې وه. خو هغه به ویل چې اسلام پوله او سرحد نه لري. ورونو اصلي سرحد د عقیدو ترمنځ دی، نه په خاوره او منطقه کې. په کومه خاوره کې چې د مسلمانانو واکمني وه هغه اسلامي خاوره وه، او کومه چې د هغوی د واکمنۍ څخه د باندې وه هغه بهرنۍ سیمه بلل کېده. د مصر په کوم کلي کې چې د مسلمانانو اکثریت و هغه د مصر اخري پوله او سرحد بلل کېده. صلیبي ورانکارو به په دې کلو باندې فکري او عقیدوي حملې کولې تر څو خپل غلط عقاید پکې ځای پر ځای کړي. د دې څخه داسې څرګندېږي چې هغه وخت جغرافیوي پولې هم کمې وې او عقیدوي پولې زیاتې وې. د هغه وخت له لیکنو څخه دا څرګندېږي چې کفار او صلیبیانو په مسلمانانو باندې د فکر او عقیدې له لارې حملې کولې، ځکه هغوی د الله جل جلاله په لاره کې جنګ کول جهاد بولي او قرآن مجید جهاد د نور عباداتو په شان فرض کړی او ځینې وخت د نور عباداتو څخه غوره او افضل هم دی. کله چې تیاری وشي او یا په مسلمانانو ظلم زیاتی کېږي نو په نور مسلمانانو جهاد فرض عین ګرځي تر څو مظلوم مسلمانان د کفارو له ظلم او تیري څخه وژغوري. که په دې لاره کې جګړې ته اړتیا پیښه شي هم به یې سرته رسوي. ورونو د جهاد په اړه خو په احادیثو او نورو کتابونو کې بسته بسته بابونه دي چې څه وخت فرض عین ګرځي او څه وخت فرض کفایي وي. خو په اوس وخت کې چې اکثره اسلامي هیوادونه د کفارو تر تسلط او مستعمرې لاندې دي په ټولو مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی، ځکه چې خوند مو د کفارو په جیلونو کې دي، ځکه چې اسلامي خاورې غصب دي، ځکه چې هغه ځایونه چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د ازادۍ لپاره په زرګونو شهیدان ورکړي ول او د اسلام بیرغ یې پرې رپولی و، په هغو کې اوس کفار اوسي، هغه د کفارو تر سلطې لاندې دي. ورونو په دې هکله بې شمېره دلایل شتون لري، علماو کتابونه پرې لیکلي او تاسو ته هم ان شاء الله تعالی د ټولو علماو تقاریر او کتابونه در رسېدلي او هغوی دا فکر کاوه چې همدې قرآني احکام په مسلمانانو کې عسکري او پوځي احساس او جذبه را پیدا کړي او د همدې اثر دی چې کله په کوم لوري باندې هغوی جنګېږي مقصد او موخه یې څرګنده او روښانه وي. سره د دې چې د غنیمت مال ورته حلال دی، خو د جنګ مقصد او هدف هم د مال لاسته راوړلو او پیدا کولو لپاره نه دی او نه د غنیمت لپاره هغوی جنګېږي. خو ورونو د دې برعکس د صلیبیانو هدف او مقصد د هیوادونو او ملکونو نیول او د مال لاسته راوړل دي، ځکه نو هغوی دې شیانو ته زیات اهمیت ورکاوه. لکه مخکې چې وویل شول صلیبیانو د مسلمانانو د کاروانونو لوټول خپل پوځ ته سپارلي وو. صلیبیانو ته د دې جذبې او احساس زیات زیان رسېده چې هغوی به د مسلمانانو څخه 4-5 چنده زیات وو، خو د یو موټي مسلمانانو په مقابل کې به یې ماتې خوړله او که ماتې به یې هم نه خوړله خو کامیابۍ او بری به یې لاسته نه راته. هغوی به دې پوهېدل چې قرآني احکامو مسلمانانو کې اوچته عسکري او جهادي جذبه را پیدا کړي. هغوی د خپل الله په نامه جنګېږي او خپل ځانونه قربانوي. ځینې صلیبي جنرالان داسې هم وو چې هغوی په مسلمانانو کې د دیني او مذهبي جذبې د کمزوري کولو کوښښ کاوه. هغوی په دې هم پوهېدل چې یو مسلمان په 10 کفارو بریالی کېږي دا پیریان او فرښتې نه دي، بلکې هغوی په خپل ځان کې ایماني قوت او د خپلې عقیدې ځواک پیدا کړی دی، کوم چې دوی د مال، دنیا او خپل ځان څخه هم بې پروا کوي. په همدې خاطر یهودیانو او عیسایانو له پخوا څخه د مسلمانانو د اخلاقو او عقایدو د خرابوالي لپاره کوښښونه پیل کړي تر څو د هغوی عسکري، پوځي او جهادي روحیه او جذبه په دوی کې ختم کړي. هغوی د دین او عقیدې په نامه داسې خرافات او غلط شیان راوایستل چې په ښکاره به دین خو په اصل کې و بېلاري او بېدیني وه. ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله او سلطان نورالدین زنګي بدنصیبي دا وه چې کله هغوی د صلیبیانو په خلاف راپورته سول نو صلیبیانو په اسلامي امت کې خپل زهرجن تبلیغات پیل کړي
او تر یو ځای پورې کامیاب شوي هم وو. د اسلام قسم خوړلو دښمنانو دا برید او یرغل هر لوري ته استعمالوه. په مسلمانانو کې چې کومه طبقه لوړه وه، یعنې امیران، وزیران، چارواکي او شتمن خلک وو، هغوی یې د شرابو، ښځو او سرو زرو لیوني او حارسان وګرځول او په هر یوه کې د لوړې چوکۍ لاسته راوړلو حرص پیدا کړ، تر څو په دې توګه هغوی د نورو د ختمولو او کمزوري کولو سبب او لامل وګرځي. ورونو، هغه طبقه چې لاندې او د عوام وه، په هغو کې وسوسې، غلط عقیدې او د دین په خلاف شکونه پیدا کړل، تر څو د اصل او حقیقي اسلام څخه لرې او په غلطو لارو سر شي، چې بیا په اسانه د دوی ښکار ګرځېدای شي. لکه څرنګه چې سلطان نورالدین زنګي او سلطان صلاح الدین ایوبي د جنگ او جګړې په میدان کې نوې لارې او طریقې را پیدا کړې، همدې توګه صلیبي شیطانانو د بد اخلاقۍ او بېلارۍ لپاره نوې طریقې او لارې راوایستلې، په دې معنی چې یهود په دوو جبهو کې جنګېدل، چې همیش په یوې جبهې څخه سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله فکرمن او غمجن، چې هغه د فکري جګړې اړخ و. 3 اروپایي تاریخ لیکونکو دا هم لیکلي دي چې ځینې صلیبي واکمنانو د جګړې میدان ته اهمیت نه ورکاوه، بلکې هغوی په دې خبره کلک ولاړ وو چې د مسلمانانو په خلاف داسې جګړه وکړي چې د هغوی ایمان کمزوری شي او عسکري جذبه پکې ختمه او ورکه شي، د هغوی په اخلاقو او عقایدو بریدونه وکړي او د هغوی په زړونو کې داسې شکونه را پیدا کړي چې د عوامو واکمنانو او مجاهدینو ترمنځ بېباوري او بې اعتمادي راشي. ورونو، لکه زموږ او ستاسې په ملک کې چې د کرزي د اولو کلونو راهیسې تر دا نن زمانې پورې دغه شکوک پیدا کېدونکي دي، خو لله الحمد علمای حق یې غاښ ماتونکی جواب ورکوي او ټول عوام په دې باندې پوهوي چې دا د صلیبیانو دوکه او چال دی چې عوام پکې راګیروي. ورونو، په دې پلانونو او پروګرامونو کې تر ټولو مهم سړی فلیف اګسټس و. د اسلام دښمني خپله دیني دنده او وظیفه ګڼله. هغه به ویل چې زموږ جګړه د سلطان نورالدین زنګي او سلطان صلاح الدین ایوبي سره نه، بلکې د اسلام له دین سره ده. دا د اسلام او صلیب جنگ دی. دا که زموږ په ژوند کې کامیاب نشو، نو په راتلونکي کې به خامخا بریالی کېږي. د دې لپاره پکار دی چې د مسلمانانو په راتلونکي نسل کې د دیني احساس پر ځای جنسي او شهواني احساس را بیدار شي، تر څو هغوی په عیاشۍ او په حشۍ کې خپل ځواک لاسه ورکړي. ورونو، فلیف اګسټس د جګړې په میدان کې په وسله غورځولو او تسلیمېدلو هم نه شرمېده او دا څه بده خبره نه بلله. خو ورونو، له دغو تشریحاتو او حالاتو څخه وروسته د کوم وخت کیسه چې موږ وړاندې کوو د 1109 میلادي کال رښتینې کیسه وه. په هغه وخت کې فلیف اګسټس د سلطان نورالدین زنګي له لورې ماتې خوړلې وه او خپلې ځمکې او سیمې یې هم له لاسه ورکړې وې. هغه سلطان نورالدین زنګي ته د جنگ توان هم ورکړی و او د جنگ نه کولو تړون یې هم ورسره کړی و او جزیه ورکوله، خو د بندیانو په بدلون کې هغه یوازې څو معیوب مسلمانان خلاص کړل، ځکه نور د کار مسلمانان لا د مخه وجود. اوس هغه د کریک په کلا کې د اسلامي بنیادونو د ختمولو او د مسلمانانو د اخلاقو او عقایدو د خرابولو په خاطر پلانونو جوړولو باندې بوخت و. د هغه فکر او ذهن کې د اسلام دښمني د لیونتوب درجې ته رسېدلې وه. د هغه ځینې پروګرامونه او پلانونه به دومره پټ او خطرناک وو چې خپله صلیبي واکمنان به هم پرې شکمن کېدل. په هغه صلیبیانو دا تور لګولی و چې په پټه هغه د مسلمانانو دوست او ملګری دی او د هغو سره راکړه ورکړه کوي. د یو اروپایي تاریخ لیکونکي اندري آزون په وینا یو ځل فلیف اګسټس د دې تور په هکله دا رنګه ویلي و. ورونو، د اندري آزون په وینا د فلیف اګسټس دغو خبرو ته ښه متوجه سي چې ننني کفار او د هغوی لاسپوڅي څومره د هغه په وینا باندې عمل کوي. خو ورونو، د دې خلکو او د فلیف اګسټس د هغو د لارښوونې د مخنیوي یوازینۍ لاره د جهاد سپېڅلې لار ده او بس. ورونو، فلیف اګسټس په دې هکله دا رنګه ویلي و: د یو مسلمان واکمن د بېلارې کولو لپاره زه د خپلو پیغلو لورګانو قرباني کولو ته هم چمتو یم. ورونو، صلیبیان د خپل مشران وګوري چې څومره بې پته او بې شرفه، بې حیا او بې ناموسه مشران یې تېر سوي. د دا یادونه وکړه چې د یو مسلمان واکمن د بېلاره کولو لپاره زه د خپلو پیغلو لورګانو د عزت او حیا د لوټلو لپاره هم تیار یم، چې هغوی د زما د لورانو عزت ولوټي خو دوی دې وغولېږي. هغه خپل لاروان کفري نسل ته دا خبره کړې وه: تاسې د مسلمانانو سره له تړون او روغې جوړې څخه ویریږئ، ځکه تاسې په هغې کې خپل سپکاوی ګورئ، خو تاسې په دې نه پوهیږئ چې
چې مسلمانان د جګړې په میدان کې ماتې نه خوري بلکې د سولې په ډګر کې ماتې ورکول کیږي. که اړتیا شوه نو هغوی ته وسله وغورځوئ او سوله ورسره وکړئ، تړون وکړئ او بیا په کور کې د هماغه تړون تر سیوري لاندې د مسلمانانو په وړاندې سرچپه کارنامه وکړئ. آیا زه همداسې کارونه نه کوم؟ آیا تاسو په دې خبر نه یاستئ چې زما دوه خپلوانې نجونې په دمشق کې د یو شیخ په حرم کې ناستې دي؟ آیا تاسو د هماغه شیخ څخه پرته له جګړې ډېره سیمه ونه ګټله؟ آیا هغه د دوستي حق ادا نه کړ؟ هغه اوس هم ما خپل ملګری او دوست ګڼي، خو زه د هغه ځاني دښمن یم. زه هر غیر مسلمان ته وایم چې د مسلمانانو سره روغه جوړه وکړي او بیا هم هغوی د لړم په شان باندې په نیک باندې ووهي. خو ورونو، د فلیپ اګسټس په دغه خبرو کې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله یو وخت دا وینا هم کړې وه چې تاسې له کفارو سره د تړون له لارې مسأله حل کړئ، خو تاسې باید څو خبرې په یاد ولرئ چې آیا په راتلونکي کې د دغه تړونونو په ترڅ کې اسلامي حاکمیت قایمېدای سي، او آیا مسلمانان په عزت سره ژوند کولای سي، او آیا د دغو تړونونو په ترڅ کې د اسلامي شعایرو عزت پر ځای کېدای سي، او آیا د دغو تړونونو په ترڅ کې د سراسر اسلامي نړۍ د ازادېدو او د مجاهدینو د یوځای کېدو چانس پیدا کېدای سي. او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله دا خبرې هم د تاریخ په کتابونو کې لیکلي دي چې که هر وخت غواړئ چې یو کافر سره تاسو سوله وکړئ او سوله ییز تړون ورسره امضا کړئ، نو دا پورته خبرې تاسو په یاد ولرئ چې باید په آینده کې مسلمانانو ته خطر نه وي، اسلامي حاکمیت قایم سي، او د صلیبیانو هر ډول چال او نیرنګ ته باید مجاهدین مسلمانان بیداره او په مقابله کې وي. ورونو، تاسو د اسلامي امارت او د امریکا د متحده ایالاتو تړون خپل سترګو ولید چې امضا شو. خو په هغه کې اکثره ماده دا دي چې په هغه کې د اسلام او مسلمانانو خیر ده، د اسلام عظمت په هغه کې څرګندېږي، په هغه کې د کفارو ذلت څرګندېږي، او په هغه تړون کې د اسلام او مجاهدینو او ټول نړۍ مسلمانانو د راتلونکي لپاره روښانه ټکي او روښانه د پښو کلکولو ځایونه دي چې ان شاء الله تعالی تاسو به د دې تړون مثبتې پایلې په راتلونکي کې ووینئ. خو ورونو، ستاسو به د حدیبیې صلح په یاد وي. په هغه وخت کې هم حتی تر حضرت عمر رضی الله عنه پورې اکثره صحابه کرام په دې تړون باندې راضي نه وو، خو نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته ډاډ ورکاوه چې دا د مسلمانانو لپاره فتح او بری دی. ورونو، د اسلامي امارت دا تړون هم د ټول اسلامي نړۍ د شهیدانو، مجاهدینو، کونډو او یتیمانو او په عموم کې ټول مسلمانانو لپاره فتح او بری دی ان شاء الله تعالی. دا هغه صلیبي فکر او عقیده چې د یو کامیاب او بریالي پلان لاندې د اسلامي امت ریښې د چینجي او وینې په شان باندې خوړلې. د همدې فکر او عقیدې په نتیجه کې په قاهره او مصر کې د بغاوت شکل جوړ شوی و او سلطان صلاح الدین ایوبي مجبور شو چې بریاو ته نږدې محاصره خوشي کړي او ځان قاهره ته ورسوي. هغه محاصره سلطان نور الدین زنګي ته پرېښودله او د خپل پوځ سره رخصت شو. هغه بې زړه شوی نه و، خو په زړه یې داسې دروند بار پرېوتی و چې آثار یې په څېره باندې له ورایه څرګندېدل. عام غازیان په دې خوښ وو چې د ډېرې مسافرۍ څخه وروسته اوس کورونو ته روان دي، خو قومندانان او سرګروپان په دې حیران وو چې څرنګه محاصره پرېښودل شوه او سمدستي د قاهرې په لور باندې ناڅاپي حرکت وشو، ځکه هغوی تر فتح یا ناکامېدو پورې جنګېدونکي مجاهدین وو. یوازې 2-3 سالارانو ته څرګنده وه چې په قاهره کې حالات ډېر خراب دي او د تقي الدین پوځ په سوډان کې ماتې خوړلې ده. اوس د هغه په خیرات سره بیرته راوستل هم ضروري دي. د سلطان صلاح الدین ایوبي سره علي بن سفیان هم ملګری و، کوم چې د قاهرې د حالاتو راپورې راوړی و. سلطان صلاح الدین ایوبي د کرک څخه د حرکت په وخت کې ویلي و چې په لاره کې به ډېر کم وخت آرام کېږي او حرکت به ډېر تیز او چټک وي. د دې حکم څخه غازیانو ته دا شک پیدا شوی و چې په قاهره کې څه ګډوډي شته. کله چې د لومړۍ ورځې ماښام راغی نو پوځ د ټولې شپې لپاره تم شو. د سلطان صلاح الدین ایوبي لپاره خیمه ودرول شوه. وروسته هغه ټول سالاران او مرستیالان راوغوښتل او هغوی ته یې وویل په تاسو کې ډېر داسې کسان دي چې هغوی ته معلومات نشته چې ولې ما محاصره خوشي کړه او قاهرې ته روان یم. بېشکه محاصره ماته نه ده او نه موږ په شا شوي، خو که دا ماتې نه وي نو په شاتګ خو حتما دی. زما ملګرو، موږ په شا کېږو او ستاسې په شا کوونکي ستاسې خپل وروڼه دي. هغوی د صلیبیانو ملګري شوي دي، د پاڅون او بغاوت پلان یې جوړ کړی دی. که چیرې علي بن سفیان او غیاث بلبیس ویښ او بیدار نه وای نو اوس به تاسې مصر او قاهرې ته نه شوای تللی. اوس به هلته د صلیبیانو او سوډانیانو واکمني وه. د ارسلان په شان سړی د صلیبیانو ملګری او غلام وختو. هغه د سلیمان ادریس 2 زامن مړه کړل او
او بیا خپل ځان هم وواژه. که ارسلان خاین وي نو بیا تاسې په چا باور کولی سئ؟ په ناستو غازیانو او مجاهدینو باندې چوپتیا خپره شوه او ټول بېسده شو. خفګان او اندېښنه د هغوی د څېرو څخه څرګندېده. سلطان صلاح الدین ایوبي غلی شو او بیا ټولو ته وکتل. خو ورونو، د هغه وخت د حالاتو لیکونکی قاضي بهاءالدین شداد رحمه الله د سترګو لیدلی حال دارنګه بیانوي. د دوه رپېدونکو شمعو په رڼا کې د ټولو څېرې داسې ښکارېدې لکه چې یو بل هېڅ نه پېژني. هغوی سترګې هم نه رپولې. د سلطان صلاح الدین ایوبي خبرو او د هغې طریقې ټول تر اثر لاندې راوستي وو. د هغه په اواز کې زور نه بلکې لړزه وه چې ټول یې ویرول. هغه بیا وویل: زه په دې خبره بخښنه نه غواړم چې په تاسې کې غداران شته. زه دا هم درته نه وایم چې تاسې په قرآن مجید باندې قسم وخورئ چې د اسلام او وطن سره به وفاداري کوئ. ایمان پلورونکي قرآن په لاس کې نیسي، قسمونه خوري او ځان دوست او ملګری ښکاروي. زه یوازې دا خبره تاسې ته کول غواړم چې څوک مسلمان نه وي هغه ستاسې دښمن دی. دښمن چې کله هم ستاسې دوستي څرګندوي نو په هغې کې به هرومرو دښمني نغښتې وي. هغه تاسې د خپل دین، خپل قوم او خپلو خلکو په خلاف استعمالوي. او کله چې په مسلمانانو باندې ورته د واکمنۍ وخت په لاس ورشي نو بیا به د مسلمانانو میرمنو بې حیایي او بې عزتي کوي او اسلام به له منځه وړي. همدا د هغوی مقصد او هدف دی. کوم جنگ چې موږ پیل کړی دا زموږ شخصي جنگ نه دی. دا د خپل ځان د واکمن کولو کوښښ نه دی. دا د دوه عقیدو حق او باطل جګړه ده. دا د اسلام او کفر جګړه ده. دا جګړه به تر هغې پورې روانه وي چې یا اسلام یا کفر ختم نشي. ورونو، د امارت له مشر نه تر کشر نیولې همدا یوه خبره یې په خوله کې ده چې دا شخصي جګړه نه ده بلکې د الله حکم دی. لکه څنګه چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله خپلو غازیانو ته د همدې جګړې هدف بیاناوه. ورونو، یو سالار وویل: د سپین سترګۍ بښنه غواړم ستر سالار. موږ دا ثابتول غواړو چې موږ خو غداران نه یو. نو موږ ته د مصر او قاهرې ټول حالات بیان کړي. موږ به په خپل عمل او کړو وړو دا ثابته کړو چې موږ څوک یو. ارسلان د پوځ سړی نه بلکې یو اداري چارواکی دی. تاسې به په پوځ کې غدار پیدا نه کړئ. د کرک محاصره تاسې پورته کړې، موږ نه ده پورته کړې. سلطان نورالدین زنګي تاسې رابللی، موږ نه ده رابللی. زموږ امتحان به د جګړې په میدان کې اخیستل کېږي. په لاره کې څه معلومیږي؟ په مصر کې څه روان دي؟ صلاح الدین ایوبي د علي بن سفیان په لور سترګې راواړولې او هغه ته یې وویل: علي، دوی ته ووایه چې هلته څه روان دي؟ علي بن سفیان وویل: غدارانو د دښمن سره لاس یو کړی او د سودان محاذ سامان یې بند کړی. د مارکیټ او بازار څخه غله او خوراکي شیان ورک سوي. کلو او بانډو ته بهرني کسان راځي، غله او خوراکي شیان په لوړه بیه اخلي او بیا بهر ته استوي. غوښه ورکه شوې ده. سامان چې کله لیږل کېږي نو قصداً په هغې کې ځنډ راوستل کېږي. داسې هم شوي چې سامان استول شوی او بیا دښمن ته خبر ورکړل شوی. دښمن د سامان ټول شیان ورکه کړي. په ښار کې بدکاري او بد اخلاقي عامه شوې ده. د قمار او جوارۍ داسې په زړه پورې طریقې را پیدا شوي چې زموږ ځوانان یې ټول خپل ځان ته راکش کړي. په پوځ کې خفګان او شکونه را پیدا شوي. زموږ د دیني او ملي احساس د مړه کولو کوښښ روان دی. چارواکو ته له بهر څخه بې دریغه مال او دولت ورکول کېږي. څرنګه چې د حکومت واګې او اختیارات د همدوی په لاس کې دي نو هغوی داسې حالات او شرایط برابر کړي چې ټول د دښمن په ګټه دي. د ټولو څخه خطرناکه خبره دا ده چې په اطرافو کې غلطې خبرې او عقیدې خپرول کېږي. خلک د غیر اسلامي اصولو پابند ګرځي. د خطر خبره دا ده چې د همدې سیمو څخه موږ ته پوځیان په لاس راځي. اوسنی پوځ د هماغو سیمو اوسېدونکي دي. بې بنسټه او غلطې عقیدې په پوځ کې هم خپرې شوي. د غونډې د کسانو څخه یې وپوښتل: آیا تاسې د هغې څه چاره نه ده کړې؟ علي بن سفیان وویل: هو، زما ټوله اداره د مجرمانو په لټون او نیولو باندې لګیا ده او کار کوي. ما خپل څارونکي بانډو او سرحدي سیمو ته لیږلي، خو د دښمن ورانکاري دومره زیاته شوې چې د هغوی نیول اوس ګران کار دی. خطرناکه خبره دا ده چې زموږ خپل کسان هغوی ته ځای او پناه ورکوي. آیا تاسې به په دې خبره حیران نشئ چې زموږ د اطرافي او د کلیوالو سیمو د مسجدونو امامان هم د دښمن ملګري او جاسوسان سوي دي؟ ورونو، لکه په نن زمانه کې چې ځینې بې ایمانه او تش په نامه باندې علما د صلیب خولې ګرځېدلي او د قرآن آیتونه غلط تعبیلوي. ورونو، دا چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله به قاهرې ته په کوم حالت کې ورسېږي او هلته به دا ګډوډۍ څه ډول مهار کړي او سلطان نورالدین زنګي رحمه الله به د کرک محاصره کوم ځای ته ورسوي
او هلته چې تقی الدین سرګردانه د سوډان په دښتو کې ګرځي راګرځي هغه به په څه حالت کې بیرته مصر ته راستون شي ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو جواب سره له ګټورو تفسیرو به را روانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی د 84 برخې پای